الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد منقول لے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې حلال رزق لټول یو فرض دی، د فرض نه بعد یو فرض دی. د غرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې ورځ په قیامت با رښتیا ویلو والا، امانت ادا کولو والا، تاجران و انبیاء، شهدا، صالحین سره به ورځ په قیامت کې د غي حشر کی. دا روایت ترمذی کې، دارمی کې، دارقطنی کې، ابن ماجه کې ټولو کې منقول دی. یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل: طاسین میم تلاوت یو کو تر دې پورې چې د عیسی علیه السلام قصې ته ورسېدو. دغه رنګ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بهشکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام اتکاله یا لس کاله ځان اجیر جوړ کړو. مسند احمد کې او ابن ماجه کې راځي چې ابن نبی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو ګناهونو نه ځان بچ ساتل. دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو مسلمان روزگار کوي، حلال رزق کټي او دې په هغه کې دروغ نه وي، د ټول روزگار د لپاره حلال دی. ماته نن سبا په معاشره کې وګرځو، دکاندارانو ته لړ شو، چار چاپیره وګرځو، خپل سودا به خرڅي، په خپل سودا او په دروغ قسم خوري، خپل سیز به خرڅي، په خپل سیز به په دروغ قسمونه قرانونه کوي. د هغه سیز ویلی وسرشته خو د الله، نعوذ بالله، د الله د کلماتو، د الله د ذات، د الله د کلام ویلی د پسړه کې نشته. نن مسلمان چې وهل خوري هم دغه د لاس وهل خوري چې د مسلمان ځان په خپل د لاس سپک کړي، د خپل دین سپک کړي. تا ته به ته یو سیز خرڅه، تا ته ضرورت څه دی چې ته په قسم خوري؟ تا ته ضرورت څه دی چې تاسو فضل قسمونه او قرانونه کوي؟ تاسو ته ضرورت څه دی؟ وایي سیس خرڅه بس دا زما سیس دی، په دې خرڅو واخلې نه اخلي، بس خبره ختم.
په معاشره کې چې کله هم داسې بګاړ راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لومبه دا چې یو سړی قرآن قسم کوي لومبه د رزق نه برکت ختم شي. دویم دی چې کوم حلال رزق ځان د پاره ګټي په هغه حلال رزق ځان باندې د قسم د لاسه په ځان باندې مکروه حرام ته نږدې کی مکروه تحریمی کی. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کسب حلال کسب فرض دی د انسان لپاره فرض دی، د فرض نه بعد فرض دی، لکه موږ فرض دی د موږ د فرضیت نه بعد لاړې حلال رزق ګټي ځان لپاره کسب کې ناغم یو فریضه ده، ناغم فرض دی، دا هم فرض هغه د خدای د طرفه فرض دی، دا خدای تا د پاره د خپل بچو د پاره خپل اولاد د پاره پتا باندې فرض کړ. قران کریم کې د الله رب العزت فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ورځ مې ته دې د پاره پیدا کړې چې ځان د پاره پکې معاش وګټه، شپه مې ته دې د پاره پکې پیدا کړې چې ته پکې آرام وکړه، لباسا ملبوسا چې په ځان باندې صادر واچو، په ځان باندې لباس واچو، بس وده شخته آرام وکړه. اغرض درس کې ویلي تفسیر روح المعانی کې راځي چې کله هم یو انسان د صحت رازداده چې د ورځې ټول رزق پسې ګرځي، کسب حلال پسې ګرځي، حلال رزق پسې ګرځي، نو الله رب العزت د په رزق کې د په جیب کې برکت واچي. او چې کله هم یو انسان د وخت او دقیقې او کوشش دی چې د وخت په اساس نقطه پاکي په ژوند کې برکت واچي. او داسې ډیر لیدلې کتلې دي چې ما تا به تر نو وخت پورې سوي ورته ویخیو چې کله سهار مو ټیم نږدې شي 3 بجې 4 بجې دغه ټیم کې بسود شي څه چلو شي د سهار مستفاد شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي 50 کې بهترین هغه کس ته چې هر وخت الله رب العزت یاد. نن مسلمان د رب العالمین یادګیرنه ته پرې خو دی دا، نن مسلمان د الله رب العزت نه لری په دې بنیاد تللی دی چې د یقین کمزور دی. یقین په سبا نه د مضبوطیږي چې کله هم د پته ولګي چې رب العالمین ز پیدا کړي ما خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نن مسلمان دی انسان دی عبادت کوي په عبادت زړه نه لګي. نن مسلمان کلین دین کوي رب العالمین خپل حاضر ناظر نه کوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته مقام ورکړی دی او شان ورکړی دی. لکه دا څه کې اپس اخوا الله رب العزت مسلمان ته یو مقام ورکړی یو مرتبه ورکړی. څنګه حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې رښتینی تاجر چې کله تجارت کوي رښتیا وایي، صرف رښتیا وایي، د هغې رښتیاو د وجې د ده به صدیقینو سره شهدا او صالحین سره د ده به حشر کېږي. او که چېرې دی په دغه رنګ کې که دی د هر څیز تاجر وي په دنیا کې دی تجارت کوي او د خپل تجارت د منفعت دپاره د نفع دپاره د نقصان د بچ کېدو دپاره دی خلکو ته قرآنونه قسمونه کوي، دا ظالم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کار نه منع کړي دي. نن په امت د پستۍ زوال په هغې باندې عروج چې کله مسلمان په عروج باندې روانو د هغې راز دا و چې هغې به دروغ نه. نن مسلمان چې په زوال باندې روان دی هغه په دې بنیاد باندې چې د خپلې ژبې خپله ویډیو ختمه کړې ده. مسلمان خو په ژبه باندې مسلمان کلیوه وایي په خوله باندې وایي د زړه نه وایي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. که یو کس ته چاته وایي چې بھائی مسلمان به ته وایي الحمدلله ورته سرټیفیکیټ ته سره شته کلمه دې ویلې مسلمان چېرته سرټیفیکیټ وي د اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عقیده په وحده لا شریک باندې او د رب العالمین هغه کارونه کوي چې په کوم رب العالمین دې ته نږدې کېږي او د رب العالمین د رحمت امیدوار جوړي. تاسو وګورئ وګرځئ په
په دنیا کې وګرځئ هر طرف ته لاړ شئ. مسلمان دی د الله رب العزت نه یره کوي، دی به چرې هم دروغ نه وایي، دی به چرې هم د رب العالمین د حکم نافرمانی ونه کړي. او چلې هم دا مسلمان چې نافرمانی شروع کړي نو الله رب العزت د لومبې عذاب دراولي چې دی مفلس کړي. مته پرون د درس کې قرآن کې درس قرآن کې خبره کوله چې کله هم انسان ګناه کوي، د ګناه د ټول نه غټه ګناه چې د شرک ده، بیا ورپسې سود دی، بیا ورپسې زنا ده، بیا ورپسې دغه رنګې نورې ګناهونه، زنا شو، فحاشي او ریاني ده. لومبې چې انسان د غټو کبایرو غټو ګناهونو ته لاس واچوي نو الله رب العزت په د باندې افلاس راولي، مفلس کی، غربت پې راولي، تنګدستي پې راولي. او د هغې تنګدستۍ د لاسه د دې حد ته ورسي چې د کرایمز ته مجبور شي، کرایم هم کوي، هر قسمه جرمونه هم کوي، د خلکو حقونه هم وایي. لومبې حقونه وال شروع کړي چې په هغې باندې ګزاره ونه شي نو بیا جرمونو ته غاړه کېږي، بیا جرمونه کوي 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 تر دې پورې چې ځان ښه پکې لت پت چې په هغې کې مخامخ کې لاړ شي، تر دې پورې چې ځان بیا دې حد ته تیار شي چې کفر ته پکې هم تیار شي. تاسو په دې دنیا کې وینئ اکثر خلک وایي که نه وګورئ کافران خو موږ نه ښه دي، وایي ما لیدلي اورېدلي دا کافران هم موږ نه ښه دي، وګورئ که نه په مزو کې خو ژوند تېروي که نه، ما ډېرو نه اورېدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې چرې به هم ځان نه به کافر ته ښه نه وایي، که چرې هم د کافر ته د ځان نه ښه ووایې، تا د خپل ایمان نه قدرې وکړه، ورځ په قیامت به د خدای بیا نه بخي. وحده لا شریک تا ته چې د ایمان دولت درکړی دی په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی، شکر وباسل پکار دی چې دته الله رب العزت دا نوم اخلي، ډېر په عزت اخلي، ډېر د ادب نه اخلي، ډېر د احترام نه اخلي. او چې کله هم رب العالمین ته ودرېږي نو زړه د صفا یو هر یو مدد د رب العالمین نه غواړي. یو سړی د خبرې ته سوچ وکړي که ته چېرته د هندو په کور کې پیدا کړی یا د عیسایي په کور کې پیدا کړی یا نور د غیر مسلم په کور کې پیدا کړی، ته الله سره جګړه کوي شي چې الله زه دې ولې پیدا کولم داسې؟ دا خو په تا باندې الله رب العزت ډېر کرم کړی دی، ډېر باندې احسان کړی. او بس د مسلمان نه دا مطالبه ده چې تاسو کونو مع الصادقین، چې رښتینو خلکو سره شئ، رښتیا وایئ، دروغ مه وایئ، ګډکپي مه کوئ، فراډ مه کوئ، پردی حق مه وهئ، پردي کسانو سوی ورته بېعزتي مه کوئ، چا پسې چغلي مه کوئ. دا حقوق د باندې الله رب العزت لازم کړي دي، دا مه کوئ. د رور حق مه وایئ، د خور حق مه وایئ. الله رب العزت ته واضح احکام درته بیان کړي، په قرآن کې درته بیان کړي دي. سوره نساء والا الله رب العزت د رور حق بیان کړی دی، د خور حق بیان کړی دی، د مور حق بیان کړی دی، د پلار بیان کړی دی. ټول حقوق یې تمن وعن واضح هر څه بیان کړي دي. هغې باوجود انسان د خپل تجارت نه واخلي تر خپل ختمېدو والا ژوند چې د پر بوډاوالي پورې د ده ژوند چې څومره لیول وګورئ، ماشوموالي نه والي تر مرګه پورې چې وګورئ ټول ژوند به یې د دروغو نه ډک، ټول ژوند به یې د فراډ نه ډک، ټول ژوند به یې د ګنډکپۍ نه ډکي. وجه څه وجه ده؟ دلته کې د مسلمان عقیده کمزور دی. یاد ساتئ چې کله هم انسان مسلمان وي هغه په رب العالمین عقیده مضبوطه وي، دی به چاته دوکه ورنه کړي، دی به چاته دروغ نه وایي، دی به چا سره فراډ ونه کړي. یاد ساتئ چې کله هم الله رب العزت دنیا ته مسلمان را لېږلی دی، په دې دنیا باندې د ټولو نه قیمتي سرمایه الله رب العزت مسلمان پیدا کړي. حدیث شریف ما اورېدلی که تر څو پورې یو لا اله الا الله ویونکی په ځمکه باندې موجود دی، الله به قیامت نه راولي. چې قیامت نه راولي د هغې لنډه خبره دا ده چې د لا اله الا الله والا ته ډیمانډ دا دی چې ته به د لا اله الا الله والا ویونکي قدر او قیمت کې، د هغه به عزت کې، د هغه به ادب کې، د به احترام کې، چې څوک درته دا کلمه ښایي، څوک د دې کلمې خدمت کوي، څوک د رب العالمین د لارې نه دی خبروي، څوک د علم د لارې نه د رڼا نه دی خبروي، د هغې به ادب احترام کوي.
الله رب العزت په مسلمان باندې تا باندې ریسپیکټ لازم کړی چې ته به انسلټ د مسلمان نه کې، ته به د عالم انسلټ نه کې، ته به هغه ګستاخی نه کې، ته به هغه ادب احترام کې. الله رب العزت فرمایي چې دا په ما باندې پرېږده. څه کارونه پتا باندې، څه کارونه په ما باندې، چې کم کار تا ته ویلی شي ته هغه کار وکړه، کم کار زما کار دی ته به هغې کې ګوتې مه وه. دا غرض یو ځای کې مې بیان او خبره مې کوله چې وګورئ الله رب العزت علم ته ډېر اوچته مرتبه ورکړې ده، عالم سړي ته ډېره اوچته مرتبه ورکړې ده. خو الله رب العزت په خلکو دا لازم کړي چې ته به عالم پسې بد رد نه وایې. ټیک ده، دا یې په خلکو لازم کړي ته انسلټ مه کوه، ته یې ادب احترام. ستا دا ذمهواري نه ده چې دا عالم داسې داسې دا داسې دا داسې ګوتې ستا په دې کې د کار نشته. په دې کې کار د چا دی؟ د رب العالمین دی. د چا دی؟ د رب العالمین. نو رب العالمین ورسره څه چل کوي چې هغه د لارې نه لږ معمولي لرې شي اخوا شي، نو رب العالمین ورسره څه چلو کوي؟ په دنیا کې وشرموي. لومبې داسې وشرموي چې سور عزت او سور مقام سور مرتبه ته الله رب العزت ورکړي وي، په هغې ځای کې الله رب العزت وشرموي. چې څنګه یې شرموي هغه یې داسې شرموي چې دی د نن د حدیثو به انکار وکړي، کله به د فقه انکار وکړي، کله به د صحابو انکار وکړي، رو 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 د دین نه به خویږي. تر دې پورې د هغې سړي واقعیت که تاسو ته یاد دی، د محدثینو استازو علامه شبلی رحمت الله علیه واقعا نقل کړې ده چې یو کس په حرمین شریفین کې و، هغه سره به any time یو لویه مجموعه به ورسره د حدیثو ناسته وه. هغه به حدیث زده کول، چې کله حدیث به زده کول خو هغه به صرف دوره کار کو چې هغه به حاجیان راتلل، حاجیانو ته به یې وکتل چې یاره دا خو پلید خلک راغلي دلته کې ځمکه پلیتې، استادو د لاسه حاجر اسود تور شو او دا شو دا. الله رب العزت کول دا چې دته ډیره موقع ورکړه، چې موقع یې ورته ورکړه د هغې نه بعد الله رب العزت د دنیا د تلو نه مخکې د ایمان سره چې ته د الله کور ته د الله د کور خادمانو ته او د دین د خلکو ته به ته سپک نه ګورې. اکثر ماته وایي که نه یاره انسان دی، د انسانیت په نظر ورته ګورې. بالکل صحیح خبره ده. او چې بیا مسلمانی بیا ورته د مسلمان په نظر ګورې، چې مسلمانی ته به عزت کې، بیا هغې کې قاري بیا به نور هم عزت کې، عالم وي نور مرتبه یې ده چې دوره سوره درجه اوچتېږي په تا باندې الله رب العزت د هغې ریسپیکټ لازم کړی دی. ته د هغې عدالت نشي لګولی. بیا مې هغه کس ته خبره وکړه، مې ته وکیل د وکیل ته عقل کولی شي؟ وي نه. مې که ډاکټر ته عقل کولی شي؟ وي نه. دا خو د ډاکټران په منځ کې خپله خبرې ډیسایډ کوي، هر فیلډ ولا. نو ما ورته چې ته د کومې عالم چې ته عالم ته عقل ښیې؟ وي دا خبره خو دې هم ټیک ده. وایي چې ټیک ده، الله رب العزت وایي چې دا خبره په ما پرېږده. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو که نن سبا مسلې ته شي نو هر یو سړی عالم دی او مفتی دی. ٹھیک ده. که عمل ته شي نو بیا هر یو سړی صفر دی، زیرو دی. اگر یو کس ته مې وایي دعای قنوت درځي، یاره جي بس راځي لږ لږ راځي، وا مې راته په رب یقین وکړه کوله ورته مشر کس زه دا نه د چا ګستاخي کوم یا د چا انسلټ کوم یا د چا پرده علم. لنډه خبره دا ده چې په رب یقین وکړه که مونږ مونځ ته توجه ورکړو، نه ذکر ته توجه ورکړو، نه د رب عبادت ته توجه ورکړو. شاته به امام پسې ودرېږو، تش سوچونه موچونه تر اخره پورې سوچ، دا پته نه لګي چې څو رکعته مو وکړه. تلاوت ته به کینو، قرآن ته به کینو، دا پته نه لګي چې یو صفحه مو ووایي که دوه مو ووایي، دې ځای نه مو شروع کړی که دې ځای نه مو شروع کړی، دا راته هم پته نه لګي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت تاسو ته ژوند درکړی، لږ بیخي تېر کړئ، په اوږدو یې مه تېروئ. رب العالمین درته ژوند درکړی دی، الله رب العزت ته د قیمتي وخت درکړی دی، صحت یې درته درکړی، نعمت یې درته درکړی، د دې قدرداني وکړئ. الله رب العزت پکې وپېژنئ. کله هم موس کوئ په رب العالمین چې څه مطلوب دی هغه زړه لوښې صفا ساتئ. په موس کې سوچونه مه کوئ. موس کوئ د موس ادا کولو حق ادا کوئ، دا نه چې بیګار دی ټوپونه وایي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی دا موز انسان ته دعا کوي خیرې هم کوي. چا چې په ټوپونو موز وکړو زر زر یې وکړو ځان یې اخلاص کړو بیا هغه موز ورته خیرې کوي. او چې کله هم یو انسان ښه په قلاره په ترتیب سره موز وکړو موز ورته دعا کوي. رب العالمین په دربار کې به دې سفارش کوي
دوستانو عزیزانو الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.